عطر مردانه دوم ما به نام روح الگزر است. کابل کې د مشهورو فرانسوي عطرونو د خرڅلاو نوې څانګه پرانیستل شوه. د عطر روح په نوم دغه پلورنځي د کابل د حاجي یعقوب څلورلارې تر څیرمه نوی فعالیت پیل کړ چې د لوړ کیفیت لرونکي عطرونو د فرانسې هیواد څخه افغانستان ته واردوي. عطر ما وارد از فرانسه کردیم، بسته‌بندی و پکیجینگش در ترکیه انجام دادیم. فعلا یگانه نمایندگی که در سطح افغانستان ساختیم در شهر نو چهارراهی حاجی یعقوب است. انشالله پلان آینده داشتن نمایندگی بیشتر و سطح کابل و همچنان به ولایت‌های افغانستان است. دیگه انشالله دیگر نیاز نیست که وطندارای ما از عطر فکر در سطح افغانستان استفاده بکنند. میتونن سر برند افغان خود که ایره ساخته اعتماد بکنند با قیمت‌های بسیار مناسب و همچنان با کیفیت بسیار اعلی. این عطر با ماندگاری بسیار خوب بیشتر از دیگر عطرهایی که در بازار است. ما از این خاطر خواستیم این برند بسازیم و بتانیم به مردم خود خدمت کرده باشیم. په انټرکنټیننټل نړیوال هوټل کې د دغه عطر پلورنځی همدارنګه د ښځینه حجابونو د پلور د یوې نوې څانګې د پوست د ښکلا د روغتیایي خدمتونو د فعالیتونو د پیژنګلوۍ ځانګړي مراسم جوړ شوي وو چې هیواد ته د لوړ کیفیت لرونکو توکو د واردولو او د غوره خدمتونو د وړاندې کولو په اړه ټینګار وشو. روح پرفیوم کیفیت بالا به اندازه دیگه عطریاتی که شما از بازار خریداری کردین یا خریداری میکنین یا با برندهای آشنا هستین. قیمتش مناسب و در ضمن کیفیتش بالا هست. 3 برند معرفی شد. یکیش عطر روح بود، دومیش زاینباب مال بود برای خانم‌هاست و سومیش دکتر ساحل که از پوست جلدی و چیزا میباشه. برندی که ما جور کردیم تمام محصولات بهداشتی است و همچنان روح پرفیوم است و همچنان تمام ضرورت‌های یک خانواده یک فامیل است که ما میتونیم از یک جای به دست بیاریم که مربوط این مجموعه بخش بهداشتی است، آرایشی است، پرفیوم یعنی عطر است و همچنان حجاب و دستکول و چپلی میتونه از یک مجموعه به دست بیاریم. کارخانه ما در شهر مزار شریف موقعیت دارد. دیگه تمام لباس‌های مثلا از قبیل حجاب، لباس‌های گوناگون دیگه ما در کارخانه ما می‌سازیم. هدف این کارخانه یعنی اشتغال سازی برای خانم‌ها یا دختر خانم‌هایی است که در خانه بیکار هستند. 6 نوع عطر ترکی هم آوردیم که برند ایجنسیش گرفتیم از یکی از برندهای ترکی بسیار معتبر هستند. په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ او پانګونې ودې ته ځانګړې پاملرنه شوې او په هیواد کې دننه د ډیری مصرفي توکو د تولید فابریکې او تولیدي شرکتونو فعالیت پیل کړی. له بهر نه د بې کیفیته توکو د واردېدلو د مخنیوي په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ رامنځته شوی دی. افغان پانګوال او سوداګر په دې هڅه کې دي چې د ښه کیفیت لرونکي توکي د هیواد بازارونو ته وړاندې کړي.